د عبدالرؤف په نوم بلخی ماشوم نږدې 2 کاله وروسته د انسان تښتونکو له منګلو آزاد شو. په سلامونه مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د عبدالرؤف په نوم 10 کلن بلخی ماشوم له نږدې 2 کلونو وروسته د انسان تښتونکو له منګلو آزاد شو. دغه بلخی ماشوم د 1999 کال لړم میاشت له خپل کور څخه ښوونځي ته پر لار د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوی و. مجاهد د اپریل په 23مه پر خپل ټویټر پاڼه نن ولیکل چې دغه ماشوم د یو لړ ځانګړو مراسمو ترڅ کې مزار شریف ښار کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. یادو مراسمو کې د بلخ د سیمه ییزو چارو سربیره د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وثیق ګډون کړی و. ښاغلي مجاهد دغه ماشوم د خلاصون د عملیاتو په اړه کوم معلومات نه دي ورکړي، خو د طالبانو د استخباراتو ریاست ویاند خلیل حمراز وایي دغه بلخی ماشوم یو لړ پیچلو عملیاتو نتیجه کې آزاد شوی. تر دا مهاله معلومه نه ده چې دغه ماشوم د چا لخوا تښتول شوی و. تر دې مخکې د عبدالرؤف پلار ویلي و چې د انسان تښتونکو د هغه زوی د خوشي کولو بدل کې له نوموړي د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو غوښتنه کړې. عبدالرؤف د اختطاف پیښې له امله د بلخ ولایت اوسېدونکو او د نوموړي دوستانو پراخ اعتراضونه وکړل. د نوموړي د خوشي کولو لپاره یې د بلخ ولایت مقام مخته د تحسن خیمه وهلې وه. هغوی همدارنګه بلخ کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر مخته په راټولېدو سره د تښتول شوي ماشوم د قضیې په اړه د خبرو جدي څېړنو غوښتنه کړې وه.